بسم الله الرحمن الرحیم. افغانانو مشرانو اشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر پوه خلکو خبرې وکړلې، خوندونه خبرې هم نه کوو. موږ به په بل اړخ باندې لاړ شو، دا د پي ټي ایم اړخ به چې دا چا کړي دي دې ته د خدای بری وکړي. دې خلکو خو قرباني ورکړله ده د لر او بر دپاره. اوس موږ ته څه پکار دي؟ موږ څه وکړو؟ موږ پکار ده چې هغه کارونه وکړو چې نړۍ ورته وګوري. دا یوازې نه چې افغانان ورته ګوري او موږ او تاسو راټول سوي یا 50 یا 100 کسان. د پي ټي ایم فیصله څه کېدله، موږ په بلجیم کې د ما په کور کې وسوه. زه د بمسؤله خلکو ته دا خبره کوم چې راځئ منصبونو نه تېر شو، راځئ قوم ته کار وکړو، راځئ ولس ته کار وکړو. بعضې ورونو ویلې چې موږ 80,000 کسان 90,000 کسان مړه کړي، نه موږ یې په میلیونو میلیونو وژلي او همدغه رسۍ روانه ده. که امریکا وزني، پاکستان ورسره د موږ په وژلو کې لاس لري، که روس هم وزني هم د پاکستان پکې لاس ده. خیر دغه څه کارونه چې وسو د پنجاب لخوا نه باندې کېږي. اوس په کار څه ده چې موږ څه وکړو؟ موږ وایو چې راځئ موږ افغانان یو، پښتانه یو، څلي لرو، څروي لرو، مرکې لرو، جرګې لرو. افغانستان کې به یوه جرګه اوس خو هغه جرګې نه نشته ده، ځکه داسې خلک نور راپورته څه چې هغې جرګو ته په ښه قیمت نه ګوري. زموږ ملي شتمنۍ لوټ کوي، د ملي اتلان راوژني. نو چې دا راوژني، موږ به تاسو ته څه پکار دي؟ موږ به تاسو ته دا پکار دي چې اتحاد وکړو او په کور نه یې راونیسو، د خپل بچي نه یې راونیسو تر ټولو پورې. په دغه بروکسل کې هېڅ خلک نه 1 لک افغانان دي. موږ چې راټولېږو دلته یا 100 کسان وي یا 200 کسان وي، د دې څه اهمیت څه په دې شپږو 8 کالو کې؟ برخله خو هغه د قرباني ورکوي. دا شهید چې دا پرون وسه، دا د نیشنل د پارټۍ دپاره نه ده سوی. که د نیشنل د پارټۍ دپاره سوی وای، ایمل ولي به یې وځلی وی. دا چې کله منظور ته راغی، پښتون څه افغان څه د لر او بر خبره کوله مړې کړي. نو د لر او بر خبره چې کوم راځئ په همت یې وکړو، راځئ په اتفاق یې وکړو، راځئ کار وکړو. څه کار موږ کړی ده دلته؟ 1 لک افغانانو کې چې موږ غږ وکړو، بیدي موږ 10,000 کسه راوتلي ول. سیدام ډیسیم چې واخلو، دلته دا دنیا ته هم د موږ غږ ورسېږي. دا اروپایان او دا ځینې ملکونه خو ورسره ملګري دي، دوی خو د موږ وژنه ویني، ځکه پاکستان یو غټ ملک ده، دوی د هغه اهمیت لري. موږ خو دغونه خلک یو، که په دې کونج کې هم وزني، که په دې کونج کې هم وزني، که دوی ښه راباندې خبرې، دوی د موږ د غم نه مړ دي. زه خبرې نورې نه زیاتومه. راځئ د خدای په وړاندې هغه خدای سره تعهد وکړو چې مرګ او ژوند هم د هغه په لاس کې ده او هېڅکله موږ څوک وځلی نه شي. ځکه چې کله پوره سوه، هغه ورځ به یوه مسله موږ ته پېښه یو کوو به. راځئ اتحاد وکړو، د خدای په وړاندې باندې سره لاس ورکړو او په صحیح توګه پي ټي ایم کې کار وکړو. که تاسو وایئ چې احمدشاه بابا را ژوندی کېږي، خو نه را ژوندی کېږي. که تاسو وایئ چې میرویس بابا را ژوندی کېږي، خو نه را ژوندی کېږي. همدا میرویس بابا هم د احمدشاه بابا نه راځي. که تاسو وایئ خوشحال خان ده، که ایمل خان ده، نه نه نه، همدغسې څونه موږ او تاسو اتلان یادو، پیړۍ کې هغوی وتلي دي، هغه بیا موږ ته نه را ژوندي کېږي. که په ورځ د قیامت هم ولیده، خو لیدلي به وي. که هم نه لیدل، هغوی په جنت کې یو، موږ او تاسو به قرباني نه یې ورکړي، په بل طرف کې پراته یو. خو راځئ دې بل طرف نه ځان وساتو. والله نوم د خدای داسې ده نه بل اتل نشته ده د پښتنو په سیمه کې. چې په دې هم پوهېږو چې د لر او بر خبره کوي، د پښتونوالي خبره کوي، د ازادۍ خبره کوي. کوزې پښتونخوا کې څونه سیاسي ډلې دي؟ ته په محمود خان خبره کوي؟ نه، هغه د پنجاب خبره کوي. ته په ایلمل خان خبره کوي؟ هغه د پاکستان خبره کوي.
ته په مولوي فضل الرحمن خبره کې هغه د پاکستان خبره کوي ته په جمعیت اسلامي خبره کې زه دا خبره په تعصب نه کوم ما پاکستان کې 15 کاله تېر کړي دي یو ورځ یې په دې پیردوس کې لویه جلسه د ولي خان هغوی ویلې چې افغانانو تاسو د سوخ لرګي دا جنګ د امریکا او د وروسته ما ویله دا سړی خو کافر ده ما ویلې کافر ده ځکه زه د ځوانۍ په مستۍ کې وم او کېدای شي د ما کېدم صحیح وه ځکه هغه وخت سره دا لاره موږ غوره ټاکلې وه په خپله لاره هم ښیمانه نه یو خو کله چې پوه شو چې یو سړی د چین سره د خپلو ګټو دپاره کار کوي او ما ته وایي چې روسۍ کافر ده د ما ګټې په زلل کې راولي یو سړی چې ده د ټولې دنیا هغه څه ورته وایي هغه ورکوي ډونالډ ټرمپ ته د خپل ملک او د خپل پنجاب دپاره زه ولې د یو پښتون دپاره یې ونه کوم یو پښتون دا حق پښتون نه لري خو اصلت کې سعادتمند د پنجابي د غلام خبره کوو من دا خپل مشران ویر کړي دي راځئ د خدای په وړاندې لاس ورکړو د خپل بچي نه ونیسو په صادقه قرباني ورکړو او قرباني دغه ده چې یو شو کله یو شو دا هېڅ نه ده داس پې مه کوه دا پنجابی به ځي زه نورې خپلې خبرې بس کوم یو دوه واړه شعرونه وایم وایي د مدینې سرداره اسلام کې غم جوړ سو د مدینې سرداره اسلام کې غم جوړ سو خوار او غریب شو برباد زور او ستم جوړ سو وایي زه د قوم په مینه سربازان فکرونه نه کوي وایي زه د قوم په مینه سربازان فکرونه نه کوي ناس په سنګرونو کې شاه زلمیان فکرونه نه کوي نری تکبیر